الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. صدق الله العلي العظيم، ونفعني وإياكم بآياته والذكر الحكيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحفة المؤمن الموت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام. اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين. دوستان و عزیزانو، الله رب العزت د کائنات تخلیق کړی دی او په دې کائنات کې چې څومره موجود سیزونه دي په هر سیز باندې زوال شته. په دنیا کې چې څومره سیزونه موجود دي هر سیز لا اختتام شته. د هر سیز به فنا کېږي په دنیا کې چې څه موجود دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې د مؤمن دپاره مرګ تحفه ده، او مؤمن الله رب العزت ته ولې دومره خوښ دی، هر وخت الله رب العزت یادوي. او چې کله هم مؤمن نشانی دا ده چې دی به د مرګ نه نه یریږي. د مؤمن سړي نشانی دا ده دی به د مرګ نه نه یریږي. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه فرمایي: تحفة المؤمن الموت. مرګ د مؤمن دپاره تحفه ده. فاسق فاجر سړی د مرګ نه داسې یریږي لکه سړی چې یو غټ دیونه یا بلانا یو غټ سخت عذاب ورکوونکي څیز نه یریږي. په دنیا کې ماته دومره زړه ولګو چې بیا د مرګ څه کې چې د مړي د کفن نه هم یریږو، د مړي واسکټ نه هم یریږو، د مړي د جامو نه هم یریږو، د مړي د کټ نه هم یریږو، د مړي د لامبولو نه هم یریږو. چې کم دیداره کسی به کې امیر صاحب ته مخکې شه، مولانا صاحب ته مخکې شه، ته مخکې شه. خپل پلار به په تخته پروت یا به نشي لامبولی، خپل نیکه به په تخته پروت یا به نشي لامبولی. وجه د مړي نه زه یریږم، زمونږ ته یره کېږي. انسان کې روح موجود دی نو نه یریږي ته، روح ته ووته نو یریږي ته. مکه انسان دی او روح څه شی دی؟ ویسألونک عن الروح قل الروح من امر ربي. د روح باره کې د نبی علیہ السلام نه تپوس کوي. قریش څخه کسان راځي نبی علیہ السلام نه تپوس کوي چې د الله رسول روح څه شی دی. وته الله رب العزت په تر وحی وکړه چې پیغمبر د خلق تانه روح متعلق تپوس کوي ته وته وایي چې دا د امر د رب دی، د رب امر دی. ماته پر رب یقین شته، په پیغمبر مې یقین شته، د الله رب العزت په قدرتونو مې یقین شته، د الله رب العزت په صفات مې یقین شته، د الله رب العزت په صمد ذات مې یقین شته چې څومره بې نیازه دی. خو افسوس دا دی چې د زړه نه نه تسلیم. رب العالمین وایو ټول سوچ ذهن م پیسې تی. الرحمن الرحیم وایو ټول سوچ ما د دنیا سیاستدان د دنیا عہدیدارانو ته.
مالک یوم الدین وایو په دې باندې فخر کوو چې دومره دولت دی، دومره سپین زر دی، دومره مسره زر دی، دومره په پیسه ده. په دنیا کې هر چا ته پته ده چې زما دپاره دومره عمر دی چې ما ته پته نشته، مرګ یو دم به راځي، چا سره خپل مرګ ګرنټي نشته. هغې باوجود دنیا کې ټول خلک په سرکشۍ باندې انختی دي چې څوک چاته پیسه ورکوي هغه د ټولو نه ښه سړی دی، که هغه زوی دی نو ښه سړی دی، که هغه پلار دی نو ښه سړی دی، که ورور دی که ښه سړی دی. ولې پیسه ورکوي؟ زمونږ ذهني خیالات، تاثرات، لیندین هغه طور طریقې خپل کړي چې کوم یهود او د نصارا یهود او نصارا چې رشته ورکوي ګوري دې ته چې سړی مالدار دی، څومره مال دی، څومره بینک بیلنس دی، څومره ګاډي دي، حجره جومات شته او که نه، پټي شته، رټونه شته، څومره ځمکه یې ده، دې ته ګورو. دا د چا کار دی؟ دا د یهود او نصارا. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دین څه وایي چې کله رشته کې نیک سیرته، خوش اخلاقه، نیک انسان ورته وګوره. اکثر خلک د بچو ته ودونه کوي، وی اورېږه زما دا زوی به سم شي، نو پردی لور خور پې تباه و برباده کړي. څه چالو کړي؟ ستا زوی خو پردی لور خور خو نه شي سمولی، چې مور پلار نه دی سم کړی چې جانه پیدا دی نو دی به څنګه سم کړي؟ ولې بل ژوندونه بربادوئ؟ او زه همیشه په کله نه کله بیان کې ووایم چې کله لور خور ورکوئ که نه بیا وروستو تپوس کوئ. دا اوس هغه زمانه پاتې نه ده، تپوس کوئ یا لور خور مې ورکړی بچې څنګه یې، د خیر حال احوال تپوس ترې کوه. دې سره ستا د هغې لور قدر سیوا کېږي، ستا هغې لور قدر سیوا کېږي. نور که معاملات ته نور ګیلې شکوې درته کوي بچې صبر کوه، خیر دی، دا مور دې دا سختي تېرې کړي، ترغیب ورکوه. نو ما ته څه چلو کو که رشته روانېږي راځه راځه ته د دې محتاجه نه بس کور پې روان. داسې نه دي کول پکار. یاد ساتئ روغه کول ډېر ګران کار دی، رشته جوړول ډېر ګران کار دی، تعلقات ساتل ډېر ګران کار دی. روانول هر شی روانول یو دم هر څه روانېږي، هغه ډېر اسان کار دی. په هغې کې به ته محنت ته کړې، هغه به ستا نه مخکې شیطان هر څه روان کړي. که ته چا سره روانې ډېر زر به روانه شي. ته په یو انسان باندې ټول عمر احسانونه وکړې اخره کې ولا یو لته ورکړه بس خبره ختم. او ستا هغه ښه به یادوي، دا نه چې یادوي، خو بس تعلقات خو دې ورسره ختم کړل. دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې انسان الله رب العزت پیدا کړی دی دنیا ته دی، او دې دنیا کې پیدا کړی دی دپاره چې دا انسان ځان کامیاب کړي ورشي. ماتا پیسې ته کامیابی وایو، دولت ته کامیابی وایو، دا ضرورت دی. د دنیا مال و جیدات اسباب دا ضرورت دی، دا کامیابی نه ده. دا به موږ سره قبر ته دا دولت نه ځي، نه به موږ د سرو په تابوت کې ښخوي او نه به را سره په قبر کې المارۍ شته او نه مو په کفن کې ګورې جیب شته. که زمونږ غمونه وګورې دغه نه ډک، د رواجونو نه غمونه ډک دي، صرف ټنګ ټکور پکې نشته. نو معامله هغسې ده، کېدای شي د کلاشیانو په شان بیا پکې ټنګ ټکور هم راشي. اوس خو پښتنو کې ته خدای پاک الله رب العزت لږ هدایت وکړو، پوره نه لږ ډېر نه. مخکې به چا کره چې مړی وشو تر هغې پورې به یې مړی نه ښخولو چې تر څو پورې به یې غوا کټۍ میخه دا به یې نه ولله کړي، او که دې الله له نه کړه بیا به یې څه وي یاره به مړی پې سپک. هلته کې به جنازه تیاره پرته وه، دی به دلته کې ډکېدل. افسوس خبره دا ده چې هغه روټۍ، هغه نوړۍ، هغه خیرات به د دی تېرېده، او چې د مړي کټ ته رانږدې شي د واسکټ نه یېرېږي، د کټ نه یېرېږي، د بړستنې او د کمبلې نه یېرېږي، د جامو نه یېرېږي، د جیداد نه نه یېرېږي، د موبایل نه نه یېرېږي، د پیسو نه نه یېرېږي، کم قیمتي څیزونه هغې نه نه یېرېږي. دا حال دی زموږ.
زمونږ د ذهنونو روح غلط تاو شوی دی، زمونږ د ذهنونو تاثرات، زمونږ د ذهن هغه چې کوم هغې تربیت چې دی غلط شوی دی. رسمونه رواجونه مونږ نه نوځو، که په رسم او رواج باندې شو نو ماشاءالله مونږ ټاپ کړی دی، انډیا والا مرستو پرېښودی دی. که وادي د اوو ورځو نه به ټنګ ټکورې راغستې او دومره غوبلې به یې راغستې سم ملک به یې په مخ اغستې، او که زامن وشي نو په هغې کې ولا اجړاګان او ډمان راولي او ملک به یې په مخ اغستې، او که دغه رنګې مرګ وشي نو جمعه یو جمعه بله جمعه، یو جمعه بله جمعه، اورېږه دا یې لومبۍ جمعه ده، دا یې دویمه جمعه ده، دا یې درېیمه جمعه ده. په دین اسلام کې جمعه چېرته نه راغلې ده؟ په دین اسلام کې څلوېښتې د کوم ځای نه راغلې ده؟ کوم صحابي کړې ده؟ آل رسول کې چا کړې ده؟ راته یو وښیئ. ټوټل ما تا په اګتو بګتو باندې سر په دین او اسلام کې نه لومبۍ جمعه شته، نه دویمه جمعه شته، نه درېیمه جمعه شته، نه لومبۍ اختر شته، نه دویم اختر شته. غم راضي ده، ټیک ده، غم راضي ورسره وکړه، دعا ورته وکړه. د دعا طریقه ناس به یو غیبت ته به ناست یو، بس خبرې ترې به کوو، الله دې وبخي، الله دې وبخي. هلته کې غیبت کوو، دلته کې ګپې شپې لګوو، هلته کې د ځمکو د جیدادونو خبرې روانې دي، دلته کې بیا الله دې وبخي. الله به داسې خبرې وبخي چې یو طرف ته غیبت یې کوې، بل طرف ته دروغ وایي، او بل طرف ته وایي چې الله دې وبخي. دوستانو عزیزانو، ما ته د دین پسې ډېرې ټوکې شروع کړې، ډېره خندا مې ورپسې شروع کړې. ور هغه احکم الحاکمین ذات ګورې، هر څه ویني، هر څه اوري، هر څه بولي، هر څه نه خبر دی. انسان به دوکه کې، اولاد به دوکه کې، خپل خپلوان به دوکه کې، خو رب خو نشي دوکه کولی. هغه ستا د زړه د خیالونو نه، د ستا د زړه د سوچونو نه، د هر شي خبردار دی. که په دغه دنیا کې یو سړي سره چالاکي وکړي، دوکه ورسره وکړي، فراډ ورسره وکړي، نو کس په دوکه کې خو رب العالمین خو نشي دوکه کولی. دوستانو عزیزانو، د دنیا ژوند چې دی ډېر لږ دی. دنیا کې وخت تېروئ، داسې وخت تېروئ چې انسان څنګه مسافر راشي. مسافر چا سره جګړې کوي؟ اته پته بھائی زه مسافر یم، دی چې لګیا دی خپل لګیا دی، خپل کار دی کوي، ما د اړه زور نشته څه به در سره کوم، زه اوس روان شم مخکې به ځم، صرف دلته کې لږ ساعت له ایثار یم، سټې کوم، بس روان یم. دغه رنګې د هر انسان عمر روان دی. که لک نه تپوس کوي، که د ځوان نه تپوس کوي، که د مشر نه تپوس کوي، که د کشر نه تپوس کوي، د ټول نه تپوس کوي عمر دې څومره تېر کوي، ډېر زر تېر شو، پته یې ونه لګي. منصوبې روزانه نوې نوې منصوبه جوړوي، دا به کوم، دا به کوم، چا منصوبه سخته کړې. دوستانو عزیزانو، د هر انسان په زړه باندې د دنیا خواهشات ډېر زیات پراته دي. کله مې انسان لاس اوچتوي، دعا کوي یا الله ما وبخې او ماله د دنیا ښه ډېر مال راکړي. دا نه وایي چې خدای پاکه د آخرت خاتمه په ایمان نصیب کړي او آخرت کې راله د جنت مې نصیب کړي. جنت دپاره دعا نه غواړي، آخرت دپاره سوال نه کوي، خاتمه په ایمان نه غواړي، کارونه د نیکانو نه کوي، په نیکه لار باندې نه ځي، ځکه خو د مرګ نه یېرېږي که. نبي کریم صلی الله علیه وسلم څه فرمایي؟ تحفة المؤمن الموت، چې د مؤمن تحفه څه شی دی؟ مرګ. صحابي جنګېږي، کافرانو سره جنګېږي، چې څنګه شهید شي، په غشه یې لګي یا په توره باندې لګي. فزت برب الکعبه، د کعبې په رب مې د قسمې کامیاب شو. کافران وایي دا له څنګه چل دی، خو مړه شو، وایي زه کامیاب شو. ځکه د ای خلکو یقینونه جوړ، رب نه نن سبا یقین هر چا اوچت کړی دی. ټول یقین په پیسه جوړ کړ، ټول یقین په دولت جوړ کړی دی، ټول یقین د دنیا په رنګ روغن او په زینت پسې کړی دی. یاد ساتئ، که چېرې تاسو د دنیا په اسبابو باندې یقین ساتئ او په دې باندې یقین جوړ کو، ډېر تباهي طرف ته به ورشئ، ډېر زر به تباه شئ. د رشتو تقدس ختم دی، د دین تقدس ختم دی، د اولاد تقدس ختم دی، د اولاد د شفقت تقدس ختم دی، په منځ کې د مشر کشر ادب او احترام ختم دی. معمولی واړه ماشومان دي، داسې خبرې به درته کوي
نه ورته پلار ادب ښولی، نه ورته مور ادب ښولی، نه څه چل کوي یاره بس موبایل ورته ورکولی چې بس ګوري هغه ګوري. یا ماشومان څنګه په سوشل میډیا کې یو بل ته نیغېږي رانیغېږي، څه حرکتونه کوي، ستا بچي زده کوي. معاشري ته وځي نو ته ورته سلام وکړه چې ته ورته غوږ کېږده چې تا ته څه وایي. نن سبا خو څه پټ پاتې نه دي. خلک وایي دجال فتنه غرض مې او کس وکتو دغه واده شوی و 14 کاله یې مخکې نیکه مړ و. څه 14 کاله یې نیکه مړ و. دغه تصویر ورسره موجود په اے آی ایډیټ کو ما ته ویډیو جوړه کړه راویلې کنه نانی کو ولا غاړه ورکړه په اختر په دغه په واده مبارکي ولا ورکړه. ما دا دجال نور سی غوډه کسر وړلې کنه دا دې راغله. دوستانو عزیزانو دور ډیر زیات بدل لې. چاته د خېګړې خبرو کې د وایي چې دته پکې مطلب دی، چاته سلامو کې د نیکۍ په تور ته وایي د مطلب دی. حالات داسې د خلکو جوړ کړي دي که چېرته د نیکۍ کار چا سره وکړي وي د پکې مطلب دی، د پکې څه مفاد دی. هر سړی یقین په مفاد باندې جوړ کړی دی. او یاد ساتئ دا ګورئ د مسلمان دپاره د تباهۍ سبب جوړېږي. مسلمان نه اخلاص ولې ختم شو؟ مسلمان نه رورولي ولې ختمه شوه؟ څه وجه ده؟ هر یو انسان نیگیټیو سوچ، پازیټیو سوچ نه دی. پازیټیو اقدام څوک نه اخلي. مسلمان خو الله رب العزت پیدا کړی دی، د اخلاقیاتو مجموعه پیدا کړی ده، د دین مجموعه پیدا کړی ده، د صفاتو مجموعه پیدا کړی ده. صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین لین دین چې به کولو ملک ته بلاړ یو ملک ته خلکو وته یا تاسو اوسه په فرشتي سونه په اخلاص سره سوره پر اختینه سره لین دین کوي، تاسو په کم دین یې وته چې موږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دین او خلکو به ایمان راوړو. نن مسلمان چې لین دین کوي څه چل کوي؟ بل دوکه ور کوي، نقلی لوټ پول ور کوي، فراډ به کوي. د څه شي قلت چې راشي کنه، څه شي قلت یا څه شي کم شي پته وته ولګي چې بارډر بند شو ټماټر کم شو کنه دلته کې و په د سم غز راځي چې هغه بازار کې 15.5 کنه دی دلته کې 55.5 یره چې ډېر اګرانی دا ډېر دغه دی اسې تندر را پرې وته. دوستانو عزیزانو داسې مکه وي د الله نو یریږي، یاد ساتئ ته په دنیا کې یو 100 روپۍ وګټي ور خدای پاک نه غوري نشي بچ کېږي، رب العالمین نه نشي بچ کېږي. هر انسان دا سوچ کوي چې زه په دنیا کې خپل چالاک ساتم بس زه کامیاب یم، زما مخې له څوک نشي راته څوک خود راشي چې برابر یې کوم ته بدل خپل چالاک ساتي او په قیامت ګورستا خپل د چالاکی ګورې نه چلی ته په چالاکی باندې ځان سر تکي دلته بسر او درې منزله په تار روان دي قبر کې بس عملي د هغه ځای منزل د محشر منزل د پولیس رات منزل د درې منزله په تار روان دي. کته تیار سوره انکارو ایو پرې راته یو کس استاد ته زړې زړې خبرې کوي او د دین او اسلام او د قبر د هر دا چالي دي خدای چالي دي رسول چالي دي قران نازل چالي دي دا خبرې مکوې نه په ټیکنالوژي خبرې خو خلک سپومې ته خطر نو ورته ته هم دې خسړې ما استاد عقل مطابق تعالی جواب در کوم یہ عمل به پیو کې وا بالکل مې ته بجلی ښکاري سوچ کې ورکه کنه کوته خدای د دنه ښکاری سوچ کې ګوتې ورکړه د بجلی د ښکاری تاسو صرف تارونه ښکاری لګ پکې ګوتې ورکړه کنه چې تا ته د دنیا د بیکاره د ټولو نه کم سیز چې ته فایده اخلي هغه بجلی تا ته نه ښکاری په نظر د ته ناراضي هغه احکم الحاکمین هغه وراء الورا ذات پتا ته څنګه چې ته د دې قدرت نه لري نو هغه ته څنګه ونیسي. دوستانو عزیزانو ډیر پرفتن دور دی، اتنی دور حد پورې سیوا شوي دي چې ټوټل د خلکو اولاد تباہ او برباد کا گمراه کړل. ستا بچی چې کارټون ګوري د هندوانو رسم او رواج وته خي تا ته به د دیوالی پته نه ستا بچی ته پته، تا ته به د کرسمس پته نه ستا بچی ته پته، تا ته به د هولیډے پته نه هغه ته پته. وجه ته ول موبایل ورکې وګوره بچی کارټون وګوره او بیا د ایمان دوره دی چې مړی کټ ته نږدې شي ورګه دې بلاس ورډي ولګه مړی کټ ته خو بیا شرط درکې یریږي کنه. دوستانو عزیزانو په دې باندې بخله کېږي چې په قبر دې پرېری او سي ورته ستاري او خوري شي، په دې باندې بخله کېږي چې خلک ته په ډېر په جنازه کې ډېر زیات راجم شي، په عمل په بخله کېږي چې عمل دې سمو نو الله به خدای بخي او کنه په دنیا کې دې سرکشي ډېره کړې ده
د رب العالمین د پکړ نه پورې نه بچ کیږي. ستاسو عزیزانو چې سوره هم د رب العالمین په دربار کې توبه او استغفار کوي، الله رب العزت به هم بخي. او کچر په دنیا کې تاسو وایي چې موږ نعوذ بالله الله له توکه او الله له څوک توکه نشي ورکول، دې ورا او ورا ذات دی چې سوره هم ته الله رب العزت سره فیر چلیږي، اخلاص سره چلیږي، د رب العالمین د کلام سره سوره مینا کول شي، دوره به سخته کې هغه پکار راځي او دوره به خیال ساتي. او کچری ته وایي چې بس موږ کوم د ټول زما دین دی، د قرآن تلاوت نشته، د رحمان کلام نشته، رب العالمین ته ودرېدل نشته، رب العالمین سره راز او نیاز نه دي کول، خدای پاک پیدا کړی سي پتا کې بیا بټن کر کې فرق څه پاتې ته ما رزق را پیدا کې هغه چې سهار مرغۍ وزي هغه خپل بچو له رزق راوړي تا نه ولا خپل ورته ډېر په اوچت ځای کې ولا جاله جوړ کړي څوک تر رسیدې نشي. دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې سوره هم د رب العالمین په دربار کې توبه استغفار وکړه، الله رب العزت سره روغ او د الله رب العزت سره سوره ماته نزدېکت کو، سوره هم د رب العالمین په دربار کې ودرېږو، د رب العالمین باندې خپل مسائل حل کوو، خدای به برانه خوشحالېږي مو درکوي د تم په دنیا کې دا نه څه وغواړه نو یو پیره به درکړي، دوه به درکړي، ډېر زیات سخي او دوه درې پیرې به درکړي چې په څلورمه پیره ورشي زمړه بل کار دی نشته خو ما پسې نښتې. هغه احکم الحاکمین ذات چې سورت غواړي دوره به درنه خوشحالېږي، چې سوره هم ورته نږدې کېږي دوره به دې ځان ته رانږدې کوي، هره دعا به دې قبلوي، د دنیا کامیابي هم په دې کې ده او د آخرت کامیابي هم په دې کې ده. الله رب العزت دې موږ تاسو ته په دې باندې عمل کولو توفیق رانصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله.